نن مې یو دوه ښکلي لیدلي مال چې دا به څوک وي نن مې یو دوه ښکلي لیدلي مال چې دا به څوک وي چې مې تپوس وکړو هغه د جلاله وختوي او جی بل شعر دی وایي څوک به سره او سپین خوښوي خپله خپله طبه ده څوک به سره او سپین خوښوي خپله خپله طبه ده ما نه که تپوس کې غنم رنګي به ما خلګي. ډېر ښه. د ژوند لمحې مې د سلګو سره بدلې نه شوې د ژوند لمحې مې د سلګو سره بدلې نه شوې او سبا کو خیر وي د خندا مې ارادې کړې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب شوم د خپل فیسبوک پاڼې نه. فاضل اکمل ټیم ملګرو راغلي یو. نن را سره جمید الله ګاونډي صاحب په پروګرام کې مېلمه دی. غزلې به هم تېورو، شعرونه به هم تېورو او ستاسو به یو مینه او مننه وي چې زمونږ ویډیو به سکپ کوئ نه، د اخرې پورې به زمونږ ویډیو ګورئ. نو جمید الله ګاونډي صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. یو جهان مننه فضل اکمل صاحب ستاسو د تکلیف کولو چې موږ له وخت راکړو. ټولو اورېدونکو ته سلامونه کوم. الله دې ښاد او آباد لري. آمین. جمید الله ګاونډي صاحب شعرونه به هم راته وایي، غزلې به هم راته وایي او د هغې نه مخکې را سره یوه کوټه شان تعارف وکړه چې کوم ملګري زما سره په پاڼه باندې د فیسبوک په پاڼه باندې نیو دي نو چې هغوی سره ستاسو دغه معمولي شانتې تعارف وشي. جی زما نامه ده جمید الله ګاونډي او د شاعرۍ سره مې شوق تقریبا چې د 2019 نه پیدا شوی دی. 2019 نه واله تر ننه پورې دا 3 کاله کې کېږي اوه 4 کېږي دا شاعري کومه. عمر خو به مې ډېري خو مخکې مې شوق نه و. دا 3-4 کاله مې شوق پیدا شو. تاسو به تقریبا څومره غزلې او شعرونه لیکلي؟ تقریبا جی چې موږ د 300 پورې غزلې الله را نصیب کړي دي. او دا راته ووایئ چې ستاسو د خوښې شاعر څوک دی؟ شاعران خو جی ټول ښه دي. یو شاعر ته هم بد نشو ویلی او زه خپل ځاني عبدالرحمن بابا ډېر زیات خوښوم. الله تعالی دې هغه اته واړه جنتونه نصیب کړي. آمین. کتونکو ته به څه وایو د خیره؟ کتونکو ته به پیله شعرونه وایي، د شعرونو نه بعد به ورته بیا غزلې وایي. وایي نن مې یو دوه ښکلي لیدلي مال چې دا به څوک وي نن مې یو دوه ښکلي لیدلي مال چې دا به څوک وي چې مې تپوس وکړو هغه د جلاله وختوي. او جی بل شعر دی وایي څوک به سره او سپین خوښوي خپله خپله طبه ده څوک به سره او سپین خوښوي خپله خپله طبه ده ما نه که تپوس کې غنم رنګي به ما خلګي. ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه، ډېر زبردست. څوک به سره او سپین خوښوي خپله خپله طبه ده څوک به سره او سپین خوښوي خپله خپله طبه ده ما نه که تپوس کړې غنم رنګي به ما خلګي. ډېر ښه. او ځوانانو ته جی یو غزل وړاندې کوو. سپیشلي به ځوانانو ته ډالۍ وي ځکه چې ځوانان دا قسم غزلې مزلې شعرونه ډېر زیات خوښوي. وایي تا سره جرګه مې ده چې څه وکړم مړه کوجده نه وکړم که دمه وکړم. ډېر ښه. لار مې راته وایي زر جواب راکړه ته څه وایې ښه وکړم که نه وکړم. یو زړه راته وایي بېروزګاره یې یو زړه راته وایي بېروزګاره یې بل زړه راته وایي چې واده وکړم. ما ته یې هغه جینۍ ویلې ده ما ته یې هغه جینۍ ویلې ده هغه به وي ښه که نه هغه وکړم. شا به مړه تا خو جواب رانه کړو شا به مړه تا خو جواب رانه کړو. څو به انتظار کې یم که شپه وکړم. زه توکل په خدای جمیده ورغلم زه توکل په خدای جمیده ورغلم. بس ته پرېږدوئ چې رشته وکړم. ډېر ښه. او قسم په خدای هسې دعوه شوې ده په غټ رشوت باندې پرچه شوې ده. خبر ترې نه یم چې ګناه مې څه ده نه مې په مخ کې څه قیصه شوې ده. په والو والو یې زرې زرې کړم په والو والو یې زرې زرې کړم. مرزا ظالم ته مې غوسه شوې ده جمیده بچ به رانه پاتې نشي جمیده بچ به رانه پاتې نشي. ورته مې زړه کې اراده شوې ده. ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه، ډېر زبردست. په والو والو یې زرې زرې کړم. مرزا ظالم ته مې غوسه شوې ده جمیده بچ به رانه پاتې نشي. ورته مې زړه کې اراده شوې ده. ډېر ښه. یوه بوډۍ لاړه د غم زکي ته هلته یې چغې کړې پردي مړي ته. ډېر ښه. ورته نوشې وایي دا څه کوې ابۍ ویلې بس غلی شه دا نورې ګرمون. په کور ګاونډ کې به په نه خبره شور کوي. ښځه راپاسي بلې ښځې ته پیغور کوي. ما پیغام دی وي د امن پښتنو خویندو ته خواښې به غلي شي لږ صبر دې انګور کوي. نن مې کیس د یار سره دی عدالت کې څوک به پیش نشي زمونږ په ضمانت کې. خاورې نه چې کیس د یاره وګټمه هغه سرې شونډې ورکړي په رشوت کې. خاورې نه چې کیس د یاره وګټمه هغه سرې شونډې ورکړي په رشوت کې. او ما جمید داسې کیسونه ډېر بایللي
په رښتیا را باندې وایه په حقیقت کې. ډېر ښه. نو فضل اکمل بھائی راځو غزل طرف ته. ها، یو غزل ساده دی. غوندې غزل دی، خاص کر کې د زمیندار وروڼو ته یې ډالۍ ځکه چې موږ په خپله هم زمینداري. ښه ډېره خواري کوم نر یم ایماندار یمه، ساک لرم شومله لرم کړک زمیندار یمه. ډېر ښه. غوا لرم بیزه لرم هر قسم سبزي کېږي، نشته څه کامیه میلمه ستا په انتظار یمه. واه. پیاز به وي د نیاز به وي، ناستې به دې د ډاګې وي، کټ دی د باڼه شړل راشه تابعدار یمه. ډېر ښه. چرګې وطني ساتم وي به کورني غوړي، ساک به د شوتلو وي تا ته به وزګار یمه. ډېر ښه. نن سبا جوار شوي باغ مې د بینډو کړی، غاړې ته بادرنګ کرم اوږې ته تیار یمه. واه واه. ډېر په زړه پورې. لس سټې غنم شوي 3 تیره ګنی مې و، میخې له جوار کرم یوه کوم په کار یمه. ډېر ښه. شوي ټماټر راله راغی د الو سیزن، وړمه منډایۍ ته یې گاډي کې په لار یمه. واه. ګوړ د تمکو شوی شوکه د مټر کوم، ښه د ګاونډي ډېره زه پې په روزګار یمه. واه. جمید الله ګاونډي صاحب پروګرام راغونډه وه، او دغه کوم مسافرونه دي په سعودي عرب کې کوم ژوند کوي، عمان، قطر، سعودي عرب، دوبۍ کې، نو هغوی ته هم راسره یو غزل شریک کړي دغه مسافرونو لپاره سپیشل. څومره مسافر چې دي الله تعالی دې شرعي حاجتونه د خپلو خزانو نه په سر کړي او الله دې په خپل وطن کې. آمین. او غزل ورته ډالۍ کوم حاجي د خزان سپېرې سیلۍ په ما تېرېږي، هره ورځ ډېرې سختۍ په ما تېرېږي. واه. وم وړوکی شوم بوډا په کونټه ګرځم، لا تر اوسه غریبۍ په ما تېرېږي. ډېر د خپو خاورې په کټ کې راته لګي، نه شرمېږي په بلۍ په ما تېرېږي. واه. ما ویل ښه به شمه حج به ځان له وکم، داسې ونه شوه نیستۍ په ما تېرېږي. واه. د مولا په بانګ روژه مې ماته نه کړه، روژه ماتې کې سلګۍ په ما تېرېږي. هی هی. ګاونډي زما بچي د لوږې مړه شو، خلک ډزې کړي ډولۍ په ما تېرېږي. واه. جمید الله ګاونډي صاحب ډېره مینه او مننه چې تاسو مونږ ته په دومره لنډ تنګ وخت کې مقرره کړه، او مونږ هم دلته مونږ رالو ستاسو هم دغه پروګرام ریکارډ کړه، نو ستاسو ډېره مننه چې مونږ ته هم ټایم راکړه، او انشاءالله دغه نورو کتونکو ته هم زمونږ ریکویسټ اپیل ده چې څوک هم راځئ نو د دوی سره رابطه کولی شئ. د دوی خپل پیج هم دی جمید الله ګاونډي، په یوټیوب پاڼه باندې هم دی، په فیسبوک پاڼه باندې هم دی. تاسو راتلی شئ، اوس هم د دوی د فیسبوک د پاڼې د یوټیوب د پاڼې وزټ کولی شئ. دوی سره په دغه پیج کې د دوی نمبر هم دی، چې څوک هم راځي د دوی څنګ ته غزل ریکارډ کوي، شعرونه، نو هرکلی ویلکم. او انشاءالله راځو به ستاسو دپاره دغه ویډیوګانې به مونږ ستاسو دپاره جوړو. چېرته مې ښه د باد اوسئ، مونږ له ما له او زما مېلمه له جمید الله ګاونډي صاحب له اجازت راکوئ. د دوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.